السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم تاسو ټول صحتمند یاستئ. ان شاء الله چې نن به موږ خبرې کوو په دې موضوع باندې. اوس مې لایټینګ او هر څه برابر کړي دي. زه به په دې موضوع پښتنه بحث کوم. نه پوهېږم چې پښتو کې مې صحیح ترجمه کړی که نه، خو په انګلیش کې وایي چې how do you know that you know. په پښتو کې دی چې ته څنګه پوهېږې چې ته پوهېږې په یو موضوع باندې. او دلته مهم اهم مسله د عبادت ده. او انشاءالله په دې لایف پروګرام کې به زه هم چنان پښتنې پخیره کې راخلم او بعضې د ژوند خوندي قصې به سره شریکوو. تاسو کولی شئ دا ویډیو شریک هم کړئ، پښتنې مې خپلې واچوئ، پښتنې د ساینس باره کې، د قرآن باره کې او همچنان د ژوند باره کې کوم یو مشورې چې هغه اصلي ورونو چې کوم بخش په پوهنتون کې ولولي یا کوم فیصلې د ژوند واخلي، نو انشاءالله تاسو کولی شئ کمنټونه هم چند واچوئ. بل که څوک اسلامي پوښتنه لري کولی شي زموږ اسلامي کال سنټر سره په تماس کې شي، شمارې زموږ ویب پیجونه راغستی شي. او که کوم ورور دلته لایف ګوري نو کولی شي هغه ورور هم چنان دا شمارې ولیکي. ورونو ټول نه دا خواهش دی چې د الله رضا دپاره دا ویډیو شریکه کوئ تر څو پورې چې موږ ټول سره بحث وکړو، یو ښه نتیجې ته ورسېږو. او زه به ټول ته وعلیکم السلام، جزاک الله خیر، ستاسو د مینې محبت نه الله تاسو ته اجر او خیر په نصیب کړي. دلته یو څو ورځې مخکې ما ته ډېر یو مهم پوښتنه پیدا شوې وه. او دغه مهم پوښتنه داسې وه چې موږ څنګه انسانان په عموما کې، زه به دا لایټ لږ برابر کړم، انسانان په عموما کې څنګه موږ پوهیږو چې آیا موږ واقعا پوهیږو. دا یو غټ سوال ماته پیدا شوی و چې موږ څنګه پوهیږو چې موږ په دې موضوع باندې پوهیږو. مثلا ما اکثر روز آصف خان زه به انشاءالله پښتنې اخلم په دواړو سترګو، خو لږ زره اوس متوجه شي د لایف څخه څو پورې دنه تاسو شی زده کوئ. ډېر مؤثر موضوع ده، کیدای شي چا پرې بحث کړی وي او یا کیدای چا بحث نه کړی او زه اول ځل دپاره پرې بحث کوم. امید لرم چې متوجه شئ. دلته یو سوال پیدا کېږي ورونو چې موږ یو عبادت کوو، مثال موږ مونځ کوو، موږ روژه نیسو او همچنان زکات ورکوو. مونځ په یو ډول سره کوو، یا مثال یو چا نه موږ څوک پوښتنه کوي چې سپوږمۍ په کوم ځای کې څومره لرې ده او دا ګریویټي څومره ده، یا ځمکه هوا ده ګرده ده، موږ ته جواب ورکوو. دلته ډېرې موضوع موږ نه ماشومان پوښتنه کوي، غټان پوښتنه کوي، سپین ږیري پوښتنه کوي، د ژوند باره کې، د خپل د فامیل باره کې، نو موږ هغوی ته جواب ورکوو. نو ما ته دا سوال پیدا شو چې یا زه څنګه پوهېږم چې زه پوهېږم، یا په یو موضوع باندې زه څنګه پوهېږم چې زه پرې نه پوهېږم. نو دا یو ډېر مهم اهم سوال دی چې باید موږ ټول نه وکړو. مثال موږ وایو چې زه په مانځه باندې پوهېږم، نو سوال دا دی چې څنګه پوهېږې، ته مانځه باندې پوهېږې؟ دا یو غټ سوال دی که څوک ته ځان نه پوښتنه وکړي. نو د دې جواب څو ځل راتلی شي. په دې باندې پوه شي چې زموږ کوم غربي ساینټسټان دي، فلسفران دي، او که کوم شرقي دي او که کوم دي ایژن دي، د ټول تاریخونو نه اوسه پورې موږ سره یو لاره یا یو ټرانسمیټ، یو بنیاد چې پاتې شوی دی، هغه د علم همیشه دپاره شهادت پاتې شوی دی چې موږ یو بل ته شهادت ورکوو او په همغه شکل باندې موږ سره علم راځي. مثال په ډول باندې د حدیث مثال در کوم ته چې یو صحابي بل شهادت ورکړی چې ما دې صحابي نه اورېدلي، بل صحابي دې شهادت ورکړی ما دې صحابي نه اورېدلي دي، بیا آخر شهادت د محمد صلی الله علیه وسلم ته تللی دی او بیا محمد صلی الله علیه وسلم شهادت ورکړی. دا هدایت ماته د الله سبحانه وتعالی طرف نه شوی دی. نو دغه ټول زموږ د علم چې کوم موږ ته څو په لاس سره وړو هغه د بنیاد د شهادت باندې دی. دته وایي په انګلیش کې تاسو لوستی وي اپیسټمولوژي اف ټیسټمني. نو دغه علمیت موږ ته په شهادت راغلی. اوس دلته بعضې مسلې دي چې موږ ته شهادت زده نه دی چې موږ ته دا چا ویلي دي، لیکن موږ داسې احساس کوو چې موږ پوهېږو پې. نو بیا سوال پیدا کېږي چې ته څنګه پوهېږې چې ته په دې موضوع پوهېږې. دا یو غټ سوال دی. راځئ مونځ راواخلو. موږ په یو ډول باندې مونځ کوو. که موږ مثال بل مذهب والا خلک وګورو، که زموږ فقه نه استعمالوي، مثال بل فقه استعمالوي، یا مثال ابو حنیفه فقه موږ استعمالو، موږ امام شافعي وګورو، مالکي فقه وګورو، نو چې هغوی بل ډول باندې مونځ کوي نو موږ داسې ډېر عجیبو ته وګورو.
نو ځکه موږ احساس کوو چې موږ په مانځه باندې پوهیږو. نو سوال پیدا کیږي چې د اخته په مانځه باندې کوم پوهیږي آیا دا پوهه واقعا پوهه ده او که دا ته وایې چې زه پوهیږم پې؟ دا یو غټ سوال دی. نو دغه مشکل باید څنګه حل شي؟ دا زما په نظر باندې دا سوال ما ته خپل هم پیدا شوی او غوښتل مې تاسو ټولو سره شریک کړم، نو ذکر سره شروع کوم. دا مشکل په دوه حالات باندې حلېږي. نمبر 1 که ته چېرته زموږ په دې ټول پوهېږو چې بهترین وینا د الله سبحانه وتعالی ده او بهترین درس عمل چې موږ کولی شو هغه د محمد صلی الله علیه وسلم چې د هغه په عمل باندې موږ مخکې لاړ شو، دا بهترین عمل دی. که ته چېرته یو عمل خصوصا په اسلام کې کوې او ته خیال کوې چې زه پوهېږم، نو دا سوال کوه چې څنګه زه پوهېږم. چې تا ته دلیل د قرآن و سنه نه پروت وي چې دغه دلیل د وجه د عمل کوم او ځکه زه پوهېږم، نو ماشاءالله ته سیف یې. که ته وایې چې زه پوهېږم ځکه چې فلان 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 وویلې، د بل چا شهادت ورکوي او د شهادت آخري پای رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نه رسېدلی یا الله ته نه رسېدلی په قرآن کې، نو بیا هم ته نه پوهېږې. دا ډېر واضح ده، ډېر عادي ده. ګورئ، که څوک تا ته هر څه وایي او هغه وایي زه پوهېږم، نو ته پوښتنه دې کولی ته څنګه ته پوهېږې چې ته پوهېږې؟ دا زه پوهېږم تاسو کیدای شي په دې باندې صحیح پوه نه شئ، خو انشاءالله په یو لیول کې په یو موضوع کې به تاسو په دې پوه شئ. زه مثال د مونځ در کوم. ته مونځ همیشه دپاره کوې، که تا ته څوک راشي ماشوم درته ووایي چې ته په مونځ باندې کاکا پوهېږې، ته ورته زه پوهېږم. نو زما سوال دا دی چې ته څنګه پوهېږې؟ سمه ده؟ نو د دې پوهه لاسته راوړلو لپاره چې زه پوهېږم، موږ سره 3 شرایط دي. شرایط نمبر 1 چې دا کوم اعمال کې د دې تا کوم زنده د اعمالو مثال راغستی دی یا مثال ستا د اعمالو بنیاد کوم ځای دی، دا باید پوهه تا سره وي. دویم په حیث د مسلمان، دا کول تاسو ساینس سره مو لګوئ، تاسو کولی شئ اقتصاد سره مو لګوئ، کمپیوټر ساینس سره مو لګوئ، په هر ځای کې لګوئ. دغه اعمال باید موږ نشو راغستی چې مثال یا احمد ویلي یا محمود ویلي یا زما د کلي ملا ویلي دي یا زما پلار ویلي دي او زه ځکه پوهېږم او ځکه زه کومه. دا غلط ده. که چېرته مثال ماشاءالله کلي ملا هم ویلي دي، هغه به زه پوهېږم، خپل ځان نه مې نیولي، هغه ته محمد صلی الله علیه وسلم د یو حدیث معلوم وي، د قرآن آیات معلوم وي، خو لیکن بهتره دا ده چې ته ځان قانع کړې زه پوهېږم، چې ته په هغه حدیث او په قرآن هغه آیات باندې پوه شې چې کوم تا ته هغه مولوي صاحب ویلي دي. په همدې شکل باندې په ساینس کې، په فزیکس کې، که فزیکس ورته چې فزیکس اول پرنسپلز څه دي، یعنې اول قوانین څه دي، نو ته نشي کولی چې خپل ځان نه قوانین جوړ څو به تا ته معلوم نه وي. او تا ته چې معلوم چا ویلي؟ استاد راته ویلي، استاد ویل دي کتاب نه راته ویلي دي. نو همدغه شی موږ سره په اسلام کې موږ راغوښتو چې په موضوع باندې ته پوهېږې څنګه پوهېږې. نمبر 1 ما ته استاد ویلي دي، نمبر 2 استاد د قرآن حدیث نه راته ویلي دي، دغه دلیل دی. نو په دې بنیاد باندې بیا زه پوهېږم. که ته چېرته وایې چې زه پوهېږم او بنیاد د پوهې د سر نه وي، په اصل کې بیا موږ نه پوهېږو. دا ډېره مهم موضوع ده. زه به تاسو سره قصه شریک کړم. تقریبا 3 کاله مخکې موږ د روژه وه، تراویح دپاره به زه همیشه دپاره شیخ حسین خوا تلم چې مې د هغه سره تراویح وکړم. نو هلته به زه چې لاړم، نو موږ الحمدلله تراویح کولې، خو یو ورځ هغوی تراویح وخته شروع کړې وې او موږ لږ لیټ شو. نو ما ملګرو ته وویلې، او دکې زما وړوکی ورور هم دی، چې راځئ موږ به تراویح بل ځای کې وکړو، بل جومات ته به لاړ شو. او موږ بل جومات ته لاړو تراویح دپاره. نو چې کله موږ د بل جومات تراویح ته لاړو، نو دوی خو البته تراویح لږ زره مونځ کې فرق و، ځکه هغوی شافي مذهبي وو. نو په هر ځل چې د استاذ په جومات کې به د حنفي مذهب نه جدا کوم مونځ طریقه کوله، نو زما ورور به ما ته بېرته شاته وکتل. ما ورته ویل چې مخ ته ګوره، خپل مونځ کوه. زه پوهېدلم چې هغه هم چند دلیل شته په قرآن کې، مشکل نه دی، تی کولی شي، هېڅ مثلا د تی کولی شي. نو چې هغوی به بیا یو څه شی وکړل، بیا به زما ورور ما ته مخ واړو. زما د لایټینګ واقعا ما په عذابوي. بیا به ما ته مخ واړو، ما به ورته بیا وویلې چې خپل مونځ کوه. خو اخره کې چې کله موږ د وتر ته راغلو، تراویح وشو، یو څو دفعې مخ واړو، نو بیا د تراویح نه دوی چې څنګه وتر کوو، نو وتر په 3 قسمه کېږي. دا صحیح حدیثونه تاسو کتلی شئ انشاءالله،
یو وتر دلیل علما ورکوي چې ماښام مونځ څنګه کوي داسې وتر کولی شي. بیا هلته حدیث رسول دی چې وتر هېڅکله مغرب په شانتې مه کوئ، د ماښام مونځ په شانتې. نو علما وایي تاسو کولی شئ وتر 3 واړه په یو تشهد کې وکوئ، مثال اول رکعت، دویم رکعت، دریم رکعت. یو حدیث دا دی. بل حدیث دا دی تاسو 2 رکعته وکوئ او بیا 1 رکعت وکوئ. نو زه خو پوهېدم د 3 مختلف فقه دلایل دي، نو که 3 واړه څه وکړي نو صحیح دي، 3 واړه څه وکړي صحیح دي، مشکل په دې کې نشته دی. نو په هغه ټایم کې امام دغه وتر په یو تشهد سره وکړل. نو زما ورو یو دفعه پاڅېدو، وایي زه هېڅ دا نشم منلی، هېڅ نشم منلی. مې لمانځه کې جمع کې پاڅېدلی دی، خلکو چې وتر ختم ودرېدو دا پاڅېده، زه نشم منلی، جومات نه ووتو. ما نه کشر دی چې جومات نه ووت، هغه سره یو 2 نور افغانان ملګري مو، هغوی مو وتل. وایي دا څه کفر روان دی او موږ بیخي نه منو دا خبره. نو د مانځه نه بعد البته دوی ما ته ولاړو، ځکه موټر ما چلاو، نو باید انتظار یې کړی وی. نو ما ورته ویلي ورونو تاسو ولې پاڅېدلی؟ وایي د دا وتر دوی کوم طریقه وکړه دا بیخي په اسلام کې شته دی نه، او موږ په افغانستان کې داسې وتر نه کوو، زموږ ملا داسې وتر نه ده کړی، زموږ پلار موږ ته څه نه ده ښودلي، مور هم نه دی ښودلي، دا څه شی روان دی، هېڅ دا نه شو موندلی، موږ دا سرخم خلک دي، امین په جګه وایي. نو ما ورته وویل ته په وتر باندې پوهېږې؟ وایي بالکل پوهېږم، ولې نه پوهېږم؟ نو ما ته بیا بل پوښتنه وکړه، ته څنګه ویلی شې چې زه پوهېږم پې؟ یعنې ته څنګه پوهېږې چې ته پې پوهېږې؟ دا یو غټ سوال دی. دا باید هر سړی خپل ځان نه وکړي چې په هر موضوع ته پوهېږي. که ته خپل ښځې سره یو رویه هم کوې او ته خیال کې دا رویه ښه رویه ده، نو ځان نه پوښتنه وکوه چې زه څنګه پوهېږم دا رویه ښه رویه ده. دا یو مهم اهم پوښتنه ده. که غواړې ځان هوښیار کړي او ځان یو مقام ته ورسوې، نو دا پوښتنه همیشه ځان نه کوه، دغه هېڅ کوم نقصان نشته دی. نو دته ما ورور ته مې وویلې، نور ملګرو ته مې وویلې چې تاسو څنګه پوهېږئ چې دا وتر تاسو چې کوم کوئ دا صحیح وتر دی، بالکل صحیح وتر دی. دغې ما نور سره بحث نه کړو، دغه که ما غوښتل دوی خپل نور ریسرچ وکړي، پلټنه وکړي، تر څو پورې پوه شي. نو چې کله کور ته راړل، موږ ټول لاړو کور ته، او هر چا خپل کمپیوټر راواغستو، ګوګل کې سرچ کړل، ویب سایټونه اسلامي وکتل، دې نتیجې ته راغلل چې هغوی نه پوهېدل. یعنې په هغه ځای کې دوی مونځ پرېښودو او مونځ کې بیرون وتل جومات کې، او بیا دې نتیجې ته راغلل چې هغوی نه پوهېدل. کېدای شي دا ویډیو هغه ورونه ګورم دلته اوس چا باره زه قصه کوم. نو بیا موږ دې نتیجې ته راغلو چې په دې قانع شو چې دلته 3 دلیلونه د وتر دي او موږ په 3 واړو طریقو باندې کولی شو. نو دا ډېر مهم موضوع ده چې موږ ځان نه پوښتنه وکړو چې موږ پوهېږو څنګه موږ پوهېږو، زموږ دلیل څه دی، موږ کوم ځای د علم اخیستی، د چا په شهادت هم اخیستی دی، دا ډېر مهمه دی. بل زما ورونو او هغه ملګري دا ګوري، زه همیشه دپاره کوشش کوم چې ډېر په عادي ژبه باندې خبرې وکړم تر څو خلک پوه شي پې. زه شخصا چې ځان ته ووایم، زه الحمدلله مختلف علماو سره ناست یم، والیان سره ناست یم، د مختلف خلکو سره ناست یم، خو یو شی ما ته ډېر زیات مهمه دی. که چېرته یو سړي څومره غټه ګیره وي او څومره سپینه خولۍ اغوستې وي، ماشاءالله سنت دي، باید دا په سنت برابر. زه نه یم چې خلک د ګیره نه پرېږدي، خلک د خولۍ نه اغوندي، نه. خو که چېرته د چا یو اعمال صحیح نه وي، یو سړی په قهریږي، یو سړی دروغ وایي، یو سړی رشوت اخلي، او هغه هره خبره کې زه خبر نه ورم، نه ورته منځ زه جنګ نه کوم، یعنې زه د هغه خبره نه منم، یعنې د هغه خبره ځان باندې تطبیق کوم. همیشه دپاره کوشش کوم چې علم د هغه شخص نه واخلم چې څه شی په ژبه وایي او هغه په اعمالو کې هم ښکاره کوي. ده به زه یو مثال درکړم د امام بخاري رحیم الله وتعالی ښایسته قصې نه. امام بخاري رحیم الله وتعالی خو ډېر زیات ذهن نه قوي و، چې کله هغه یو منطقي د عراق ته ځي، په دغه د دمسکت نه دې طرف ته د ښارونو جمان دقیق نوم هېر شوی دی، دلته ځي، دلته یو ملا چې یو استاذ همچن چې حدیث استاذ دی، په یو جومات کې درس ورکوي، چې په هغه وخت کې امام مسلم د هغه سره درس پیلي، چې ابو محمد په نامه زما ذهن ته راغلی دی، خو لیکن پوره نوم ماته زده دی، که چاته هم زه ویني انشاءالله دلته دې واچوي. نو دغه استاذ چې و داسې جلسې احساس یې وکړو
چې امام بخاري دلته نوی راغلی دی او ټول خلک نوم اخلي او د حدیث استاد دی او زما ټول اکثر شاګردان لاړل نو دا خوند دی هغه یو تهمت وتړو په امام بخاري باندې چې امام بخاري وایي که چام د بیزې شیدې وڅکلې نو بیزه مور کېږي دا یو تهمت یې پرې وتړو مقصد مې څه دی چې د هغه څه چې وایي هغه په اعمالو کې ښکاره نه کړو هغه خپل جلسي چې کوم زړه کې هغه دپاره کوم جلسي وه هغه یې کنټرول نه کړی شوه نو امام بخاري رحیم الله وتعالی دې نتیجې ته راغلی چې ځوانان راغلل او هغه په جومات کې رحیم الله وتعالی ووهو په یو سپین ږیره سړی لاړل او ویې وهو په وینو کو چې څنګه دا خبره کولی شي حالانکه چا خبره د کړې نه وه نو امام بخاري چون هغه حدیث صحیح و د کوم سړي چې ویلی و نو بیا د خپل کتابونو کې د هغه سړي نوم ونه لیکو ابو محمد یې ولیکل یعنی زوی نوم ته وکړي یعنی کونیه په عربي کې ته کولی شي ابو مثال ابو الهام ابو اسحاق د زوی نوم ته ویلی شي پلار د فلانکي داسې نوم ورته ورکړو زه شخصا تاسو ته ویلی شم دا نه تاسو دا کار تاسو مو کوئ چې یو کس ما ته شخصا معلوم نه وي چې هغه څه شی اقرار کوي او هماغه په عمل کې نه ښکاره کوي براله ګناهونه کوي نو زه کس نه علم نه اخلم کوشش کوم چې هدایت ته وکړم لیکن هغه کس نه علم نه اخلم دا ډېر واضح خبره ده نو راځو بیرته دې موضوع ته ما تاسو خپل ضرور مثال درکو هغه چې نوي راغلي کولی چې ویډیو دوباره بیا وګوري موضوع وا چې څنګه موږ پوهیږو چې موږ پوهیږو دا ډېر اهم موضوع ده او مثال مې نموز ورکړی دی فکر کوم چې زما موضوع به زه شارټ کړم ځکه سبا دپاره غواړم په موضوع باندې بحث وکړم د عبادت لاره چې عبادت په اسلام کې څه شی دی او په کوم لاره باید وشي او کوم یو عبادت مثال څوک په عبادت کامیابه دی او څوک ناکامه دی دا ډېر مهم مسایل دی باید موږ بحث پرې وکړو نو انشاءالله دا زما یو لنډ موضوع او تاسو ته هدایت او انشاءالله ما تاسو ته هم چنان دې سره پرېښودلی چې ځان نه پوښتنه وکوئ چې په هر عمل چې په اسلام کې کوئ څنګه پوهیږي ته په دې اعمالو باندې صحیح پوهیږي دا ډېر مهم موضوع ده انشاءالله اوس د سواله پوښتنه صحیح دی صحیح دی انشاءالله زه به اوس پښتون راواخلم پښتون ورو په دري کې پښتو کې په شی باندې هم زه پوهیږم انشاءالله پښتون راغستی شي زکی ناصري ورو جزاک الله خیره بالکل همداسې ده من څه شی کوو فقط خپل پیغام ورکو که څوک یې قبلی الحمدلله که څوک یې نه قبلی موږ ته خپل پیغام رسولی دی بقی کار دی هغه دی زما لاس ژوبل دی ځکه زه په چپ لاس باندې هغه څکم څوک ونه وایي چې تاسو څنګه چپ لاس باندې چیز کې دومره تریخ چې خو ما کره نه ولیدلی خو زه خیر ښه ورونو پښتون راخلم انشاءالله چې څه پښتنې باره کې ژوند باره کې وي قرآن او ساینس باره کې وي هغه به زه جوابوم ورونو یو خوشخبري بله مو اورئ څه خوشخبریانې ورکوم خو زه ټول باندې کار کوم ټول به زه انشاءالله یو ځل بیا ډي وي ډي کې مخکې وړم زه یو سیریز جوړوم تقریبا 6 ویډیو دی سکرپټ مې لیکلی دی چې هغه دی ډېرونه غیر انساني فلمونه په انټرنیټ کې ګوري مسلمان او غیر مسلم دا ټول په دې اخته باندې دي او دا یو غټ مرض ورونو ته ګرځېدلی دی هغه ورونه چې زه پیژنم بعضې چې ماشاءالله قاریان دي حافظان دي لیکن په دې مرض اخته شوي دي او دا صرف په دې نه حلیږي زه ته یم چې قاري صاحب یا مولوي صاحب دا حرام دی مه کوه یا استاذ یا عامي دا کار مه کوه دا یو کومک ته پکار دی د ساینس او د سایکولوژي یو کومک سره پکار دی نو چون پورنوګرافي یو غټ مشکل خلته جوړ شوی دی دې دپاره انشاءالله زه به دا سیریز ما په انګلیش کې به وي او کوشش کوم چې اقلا په پښتو کې یا په دري کې دا سیریز جوړوم د مارچ تر اخرم پورې به دا سیریز اپلوډ شي او یو فیسبوک ته اپلوډ کړي تاسو کولی شئ وګورئ دا به شروع کېږي د اول چې څنګه په دې مرض ځوانان اخته کېږي بیا کم حد ته رسېږي او اسلام د باره کې څه وایي او حل لاره یې څه شی ده نو انشاءالله دا به خلکو سره کومک کېږي که څوک هم د دې مطابق څه غواړي شریک کړي ما سره کولی شي ما ته میسج کړي او زه به یې بیا وروسته جواب کړم ښه ورونو دلته به کوم پښتنۍ زما ورونو چې څوک نوي راغلي موضوع مې ختمه شوې دوباره دا ویډیو کتلی شئ موضوع وا چې څنګه موږ پوهیږو چې موږ په دې موضوع پوهیږو نو انشاءالله هغه باندې تاسو بیا دوباره وګورئ زه به اوس پښتنه راخلم متاسفانه زه نشم کولی چاته زنګ وهم دا زما د پیج کمزوري ده خو قدرف الله بیا به کوم ځای کې خبرې وکړو
خورو کوم پوښتنه ده؟ سلام، یک سوال دارم که پیش از محمد صلی الله علیه وسلم که پیغمبر بود و چند سال بود. سلام علیکم رور. دا خو واضح خبره چې محمد صلی الله علیه وسلم مخکې حضرت عیسی علیه السلام پیغمبر وو، او دغه دقیق ما ته معلوم نه دی چې 650 او که 100 کاله پکې مېس کې فرق مانه لهیر او ته ورور زنه شمول شي ما چې مانه صحیح دقیق معلوم نه چې ولا شم چاته معلومه ودی لیکي. سوال په طریقه ده برادر عزیز، پیش محمد صلی الله علیه وسلم حضرت عیسی علیه السلام پیغمبر بود و پیغمبر به کل دنیا نبود، فقط با قوم بنی اسرائیل. این هم چند بایبل هم ذکر شده. ما خشپک سویویش جزاک الله خیر. ما کتاب ما کمپیریتیو بوکس دارم دیجا، کتاب هندویزم و همچنان عیسویت. به ریسرچ ما دی کتاب عیسوی است دیم ذکر است که go ye not to the way of Gentile rather the house of Israel، که محمد عیسی علیه السلام به هیچ قوم دیگه نآمد و فقط به بنی اسرائیل یعنی به اشتکای اسرائیل. لیکن محمد صلی الله علیه و فقط به عربان آمده و ما ارسلناک الا رحمت للعالمین. این سوره انبیاء 107 آیات است که محمد صلی الله علیه و به کل عالمین آمده، فقط به عربانه. به این خاطر اگر پیش محمد صلی الله علیه و که بنی اسرائیل بودن اونا به هدایت عیسی علیه السلام پیش میرفتن، بس هدایت اصلیش اونا مسلمان بودن و بعد از محمد صلی الله علیه و آمده ما باید محمد صلی الله علیه و تعقیب کنیم. خو بلکم پښتنه ده زما پښتنه ده چې څنګه کولای شو چې د شیطانی وسوسو او فکر ځان خلاص کو. جزاک الله خیر یحیی صافی ورو ډیر ښه پښتنه کړې ده، خدای دې ته اجر درکړي. څنګه کولای شو چې شیطانی وسوسو نه ځان خلاص کو؟ دا خو یو غټ مشکل دی. ډیر ځوانان ته وسوسې راځي الله شته که نشته، دا موس کې او دا موس صحیح دی که نه دی، تش داسې شی کې اسلام حق دی او که حق نه. دا ډېر وسوسې انسان ته راځي او دا هیڅ کوم شک نه د شیطان طرف نه دی، هیڅ کوم شک نه. زما په نظر باندې د پاره وګور رسول صلی الله علیه وسلم موږ ته هدایت کړی دی. تاسو باید اذکار وکوئ ورور، موس په وخت سره وکوئ. او بل چې کوم سوال نه پیدا کیږي، کوم کس چې په هغه بخش کې علم لري هغه نه پوښتنه وکوئ، هر چا نه. مثال یو سوال د پیدا کیږي چې هغه شخص چې هر څه سوال وي، که فقه وي فقهي عالم نه پوښتنه وکوئ، که مثال نور مسله وي هغه صحیح کس ورشئ خپل پوښتنه ته وکوئ. یو دویم ورونو، زمونږ عموما مشکل چې پیدا شوی دی نن سبا زمونږ زړونه چې په امن کې نه دي، ځکه زمونږ د لمونځ طریقه صحیح نه ده. یو خو چې کله موږ مونځ کوو چې اخر وخت شي مونځ قضا کیږي، ګړز مونځ ته ورشو مونځ وکړو بس جنماز ټول کو خبره ختمه. زما په نظر باندې چې څنګه رسول صلی الله علیه وسلم هم چنان ویلي دي چې کله فرض کوئ دفتن سنت پسې مه کوئ، لږې میس کښېنئ اذکار کوئ. اذکار د زړه یو پرده ده، د قلب دپاره داسې یو دیوال دی. اذکار کوئ همیشه دپاره، هېڅ اذکارو باندې بد نه لګېږي. دعاګانې کوئ، یو 5 دقیقې کښېنئ، تدبر وکوئ په خپل ذهن باندې، ژوند باندې، د الله سبحانه تعالی په جوړښت باندې، په کائناتو باندې یو فکر وکوئ. قیامت په دوزخ او په جنت باندې فکر وکوئ. تدبر هیڅ کوم مشکل، تدبر القرآن وکوئ، په قرآن باندې فکر وکوئ. نو انشاءالله چې کله موږ دغه د موس کې لږ زر ورختۍ ونکو او موږ پوه شو چې موږ موس کې څه شی ویو، بعد مازه نه موږ کینو او فکر وکړو په خپل ژوند باره کې، قبر باره کې، دنیا او آخرت باره کې، او هغه نه بعد چې کوم پوښتنه موږ ته پیدا کېږي د هغه جواب پیدا کړو، نو انشاءالله شیطاني وسوسه نه موږ خلاصو. او چې کله شیطاني وسوسه راځي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ووایئ، او بهتره دا دی چې آیت الکرسي پسې ووایئ، نو هغه به ډېر ښه وي. رو اذکار وایي ذکر ته، مثلا استغفر الله واتوب الیک اذکار دي، که ته کښېنې صلوات محمد صلی الله علیه وسلم باندې لګې هغه اذکار دي، که ته کښېنې او دعا کې مثال لا یکلف الله نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعليها ما اکتسبت، دا کښېنې اذکار دي. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، دا کښېنې دا اذکار دي. مثال نور کوم دعاګانې کوي او کښېنې او تدبر کوي، نو انشاءالله هغه ټول اذکار کوي. مختلف نوع دعاګانې دي په بنیاد باندې ته کولی شي اذکار خپل وکړي. همیشه استغفر الله استغفر الله الحمدلله لا اله الا الله محمد رسول الله، کافي اذکار دي که نه، تاسو کولی شئ. خبره پوښتنې ته راځم، صحیح دی؟ ورو ستا د حاجت د لمانځه نه پوه نه شوم زه. خو روزه چې کوم پښتو باندې نه پوهېږم، د ډایرکټ هم زه نه پوهېږم. ښه زه په دې خبره کې څه نه شرمېږم. عالمین د خور هارون فیضي ورور بالکل ما چې مول وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، چې محمد صلی الله علیه وسلم موږ لېږلی دی فقط یو رحمت
یو نبی یعنی رحمت معنی ته نبی راغلی ټول هغه ته عالمین ته ټول مخلوقاتو ته البته هغه کې انسانان هم راځي نور هم شیطان هم چې زمونږ پیغمبران پیریان زمونږ پیغمبران استعمالوي. ښه بل کوم پوښتنه ده ورون زه په انګلیش چې تاسو انګلیش ټوک په پښتو لیکي هغه باندې نه پوهېږم ښه یا ډایرکټ انګلیش لیکي یا ډایرکټ هغه لیکي. Does bleeding break your wudu? Explain with the hadith, please. Yes, it does break the wudu if the bleeding is excessive. For example, this part of my finger is bleeding. If the blood is flowing, then it's break the wudu. If not, it doesn't break the wudu. And there are actually hadith, but I don't know exactly which one. But I have learned this from the Sheikh Salih Al-Fawzan book, The Basic Fundamentals of Fiqh. Inshallah, I will provide the hadith. If you can message me, I will reply with the hadith. خورو د جهاد د تیغ ته څنګه د خارج ته نه پوهېږم رو د سوال ما دوباره بیا ولیکه صحیح دی. ښه ډېر ښه سوال دی. که یوروپ کې کوم چرګان موږ اخلو هغه حلال دي او که حرام دي؟ ورونو که په دې پوه شې چې که یوروپ کوم چرګ ته اخلي که هغه مسلمان حلال کړی دی او په هغه باندې الله نوم ویل شوی دی حلال دی. که ته یو مثال د اروپایي نه اخلي او غیر مسلم نه اخلي او ته په دې قانع نه یې چې د حلال وخت کې د الله نوم پې اخیستل شوی هغه تا ته حرام دی، هغه نه ځان ساته. شینواری صاحب ورور بالکل زه په دې پوهېږم دا ډېر موضوع مهمه ده د پورنوګرافي. متاسفانه تاسو زه قصه شریکم. په افغانستان کې زه چې کله لاړم څوک نه وم څوک د هر رقم خلک یقین تاسو پر رب وکوئ چې ځوان سپین ږیری ماشوم 14 کلن دیو ما ته خپل فیسبوک راکو یا مې خپل موبایل ما ته راکو چې خپل یوټیوب چینل موږ ته ولیکه. نو چې کله به زه یوټیوب چینل ما کلیک کړل نو هلته به دوی یو څه سرچ کړي وو چې هغه به د غیر انساني اعمالو پسې. نو ډیر تشویش او د غم نه ډک خبره ده که نه چې ما ته به چا موبایل راکو یقین په خزانه یم چې د کې خلک وو، په دې کې سپین ږیري مو، په دې کې ماشومان مو، د کې مکتب استادان مو، د کې دولت مامورین مو، د کې ډریوران مو، د کې هر رقم خلک وو. ما ته چې موبایل راکاو او چې ته موږ ته خپل چینل یا فیسبوک ولیکه نو ما به چې کله ته کلیک کوم چې سرچ وکړم خپل نوم نو هغه دوی به یو بل سم سرچ کړي پکې. نو ما ته ډېر افسوس ځای راغی. نو ما ویل انشاءالله زه د باندې کار کوم ترڅو پرې خلکو ته جواب ولیکم. او بل چې کوم سریز روژې پورې به راځي کیدای شي شمشاد تلویزیون نه نشر شي هغه به وي د ښځو خاوند او دې روژه کې به شمشاد تلویزیون نه زما سریز نشر کېږي انشاءالله ویې ګورئ د اسلام حقیقت او د ساينس او د منطق د لارې نه هغه وګورئ تاسو ورونو. بل که څوک غواړي یوټیوب کې ګوري نو انشاءالله یوټیوب کې زه 2 چینل لرم، یو په انګلیش کې د بل پښتو کې دی. انګلیش کې صرف رحمت الله نورو سرچ کړئ او پښتو د رحمت الله پښتو دری سرچ کړئ تاسو یې کتلی شئ. زما ټولې ویډیوګانې او کوم غواړئ کوم نور ویډیوګان مې کار وکړم ما ته میسج کړئ زه پرې کار وکړم. بالکل دا مهمه ده. بل پښتانه ده چې کوم ملک زه ژوند کوم ورور زه مالیزیا کې وم تقریبا یو نیم میاشت کې اوس جرمني کې ژوند کوم. خمیا ګل سافر سلامونه قبول کړه جناب. که د انشورنس په بینی باره کې راته معلومات راکړي د لایف او په ژوند بیمه خو د انشورنس او د هغه باره کې ورونو دا ډېر مهمه ده. زه پوهېږم تاسو دا پوښتنې کیدای شي کلي کې مولیان نه کوي یا زنګ ورته وایي هغوی په دې موضوعات نه پوهېږي ځکه هلته دوی ژوند نه ده کړی. الحمدلله زه غربي هېوادونو ته تللی یم ګرځېدلی یم نو زه په دې بعضې مشکلات چې هلته مسلمانان تېرېږي په هغوی نه خبر یم. که چیرته تورو د اوس مثال په جرمني مثال در کوم که نه جرمني کې ته باید میډیکل انشورنس شي یعنی انشورنس یعنی بیمه شي. که ته چې بیمه نشي نو ته غیر قانوني کار کوې. نو موټر اغوستل دي موټر بغیر د بیمې نشي اغوستلی. د مجبوریت په وخت کې ته یې کولی شي مشکل نه دی لیکن بغیر د مجبوریت نه بیمه اسلام کې حرام ده. دلیل به ورته چې ولې حرام ده. بیمه د کټګري د قمار راځي. مثلا زه انشورنس یم زه د هر میاشت کې $100 ورکوم یا 100 هیرو ورکوم مثال در کوم که نه زه دا پیسې یو کال ورکوم 2 کاله ورکوم 3 کاله ورکوم 15 کاله ورکوم زه میاشت کې مریض نشم زما پیسې رانلاړې. که داسې سیسټم وي اسلام څه شی وي که داسې ته پیسې ورکه خیر دی. که چېرته ته مریض نشلې 15 کاله کې ستا پیسې به تا ته بیرته درکړل شي. دا یو گیم غوندې دی. که مریض شوي موږ د باندې مصرف کوو که مریض نه شو موږ مصرف نه کوو وشو پیسې سوځېدلې دي. نو د چون دا یو گیم دی نو په دې گیم بنیاد باندې اسلام وایي چې حرام دی. که ته موټر اخلې موټر مجبوره باید انشورنس ولري. په ډېرو ملکونو کې بغیر د انشورنس موټر نشي اخیستی چون مجبوري ده مشکل نه دی. چون په اروپا په ډېرو هېوادونو کې ته باید انشورنس ولري ژوند وکړې
نو چې انشورنس ولري چې هغه اصلي مشکل نه دی. نو د دې بنیاد باندې څه مشکل نه کولی شي. تاسو سمه ده؟ خورو دا څه بل ګلولي ورور پوښتنه کړې دا څه وجه چې ډېر خلک په علما نن سبا اعتبار نه کوي. ورونو مشکل داسې پیدا شو چې ډېر خلک مخکې چې و علم کم و، خصوصا په افغانستان کې خلکو سره علم نه و. نو چې کوم چا سره به چې ډېر کم علم و نو هغوی ته به خلکو علما وویلې، نو دوی علما دي ماشاءالله. نو د هغوی کم علمي د وجې نه هغوی بعد اشتباهات کول، نو دوی بیا ټول هغه خلک په هغه لیست کې واچول چې چا هغه اشتباه کړې ده، ټول علما په نوم واچول. یو دا وجه ده. دویم وجه دا ده چې نن سبا زمونږ میډیا ډېر سخت کار کوي چې تر څو پورې زمونږ علما او مولیان بدنامه کړي، تر څو پورې خلک د دوی د خل نه دوی اعتبار کش کړي. او په دې کې هم چند پروجیکټونه شته دی، یعنی کار روان دی چې کم کمونستان دي، کم بې خدایان دي، هغوی بیرته رالیږل شوي دي او زما او ستا په جامه کې، زما او ستا په نوم کې، زما او ستا ژبه کې موږ ته بحث کوي او د نورو علماو باره کې بې احترامي او بدې خبرې کوي. نو زما په نظر دا دی ټول اشتباه نه خالي نه یو، کل بني آدم فی خطا، ټولو کې اشتباه شته دی. لیکن کس کوم اشتباه کوي هغه اشتباه باید اصلاح شي او سړی باید مخ ته لاړ شي. او بل زمونږ بعض اشتباهات زمونږ د مسجدونو نه هم پاسېدلي دي چې زمونږ علما اکثر علما نه، زمونږ ملیان یا امامان، امام او د علما په منځ کې فرق دی. عالم یو کس علم لري، امام چې یو کس فقط مونځ ورکوي امام دی. هغوی په یو بل باندې جنګونو تعرضونه شروع کړل، نو نتیجه دې ته راغله چې اوس هغوی باندې څوک اعتبار نه کوي. نو بهتره دا دی چې دغه نظر ذهن نه وساتي چې علما غلط دي او دیو دا بل دا وایي، هر چا دلیل پختن دلیل درکړي، ځکه علما د نبی صلی الله علیه وسلم وارثین دي او د هغوی احترام پکار دی. او چون میډیا او بعضې خلک لګیا دي چې خلک د اعتبار ختم کړي، نو په دې گیم کې باید موږ تاسو شامل نه شو. که جمعې ورځې مونځ نه تېر څه شی به کوې؟ ماسپښین مونځ به کوې. سمه ده؟ خورو مسعود وقادر پښتنه کړې ده د الله سبحانه د حقیقت باره کې. ورونو زما یو ویډیو ده، ورکشاپ دی، 2 ساعته ورکشاپ دی چې کوم ما د الفلاح پوهنتون کې کړی و په یوټیوب کې، رحمت الله نوروز پښتو دری پیج، هلته ورشه دا ټول ورکشاپ وګورې، ستا پوښتنه به جواب شي. ځکه دا پوښتنه ته جوابوم نو ماته 1 ساعت پکار دی، 1 ساعت دپاره نه ته اکسارېږې او نه ما سره دا وخت شته، ځکه زما چای به یخېږي. خسران کنو ماته زنګ ووهه ورور، ستا ته ولې زنګ وهم، ماته علت خو ووایه، او زه چاته زنګ نه شم ولی په دې وخت کې دا پوښتنه مخکې جواب کړی چې زه فلحال په جرمني کې یم، مخکې په مالیزیا کې وم. ابوبکر قاضي جزاک الله خیره. نوروز صاحب الله دې ژوند جزاک الله خیر. ور تاسو سره زه پوښتنې نیولې مې ځکه چې رانلاړ نه شي که نه. عبدالله خان رو جزاک الله خیره ته پوښتنه کړې چې آیا اروپا ته تګ د افغان ځوان دپاره ښه دی او که بد دی؟ د دپاره به جدا ویډیو جوړوم، د دپاره به زه مکمله جدا ویډیو جوړوم. زه به خپل لیست کې واچوم، د ویډیوګانو لیست کې چې د باندې زه بحث وکړم، نو دا ویډیو به زه جوړوم او انشاءالله ویې ګوره، تفصیل سره به زه بحث درکړم. نو ځکه دا داسې په اسانه دی، زه تاته وایم چې دې دپاره ښه دی، دپاره ښه دی. هغه مربوط کوي د یو انسان د وجې راتګ ته که نه، چې د وجې څه ده. داسې دا رښتیا ده چې موږ نیم فی شو ولک ورسو صاحب پوښتنه پوه نه شوم. ښه، وعلیکم السلام. روز قاری صاحب ورون پښتنه ډېر زه کوشش کوم چې ځکه بهر را نه ځي، زه یې کلکومه. صحیح دی. خورو د خوب مطابق پښتنه د ورو نزدې او عالم ته لاړ شه، انشاءالله به غږ جواب کې سمې ته او سپین کال د ټول موضوعات به ته جواب کې، ځکه خوب کوم وخت لیدلی دی، مونځ دې کړی او که نه کړی، نو دا څو مسایل به ته جواب کې، هغه نه بعد د خوب معنا درکولی شي ته. بل یعقوبی برادر عزیز سوال که درباره نوروز که تعجیل نوروز د اسلام چیست؟ برادر عزیز تعجیل نوروز حرام است. من امروز ساش فکر میکردم که باید ویدیو جور کنم، ویدیو من دارم لیکن دوباره دیگه جور میکنم. چرا حرام است؟ بسیار مهم است. چرا حرام است؟
ما که چیز حرام میگیم به کدام بنیاد میگیم؟ یا بسیار سوال خوب است. یک چیزی که رسول صلی الله علیه و نکرده، نمبر 1. نمبر 2 او گفته که نکنین. نمبر 3 صحابه علما که سلف صالحین هستن پیش از ما سنو نکردن، به ما حرام میشه. مثلا براتون میگم رسول صلی الله علیه و گفته هر چیزی که ما براتون ذکر کردیم حرام است، باقی همه چیز حلال است. مثلا ساعت پوشیدن حرام است یا حلال است؟ کسی میگه رسول صلی الله علیه و نپوشیده و امروز ما هم نپوشیم چون حرام است. من میگم حرام نیست. چرا؟ چون رسول صلی الله علیه و گفته که همه چیزایی که ما ذکر کردیم حرام هستن، باقی همه چیز حلال است. درست است؟ یک بسیار چیز واضح شد نه؟ به خودت با من ان شاء الله. عالمیان به نوروز. اول نوروز بشناسیم. نوروز چیست؟ نوروز یعنی سال نو. چی وقت میشه؟ در هر سال یک روز تجلیل میشه. درست است؟ ایره میگن ایدل. یک چیزی که مروج است. هر روز، هر تاریخ، در هر سال یک روز تجلیل میشه. الرسول صلی الله علیه و سلم کدام وقت که با مکه می آمد، دوجا مردم تجلیل میکردن و او گفتی چیستن؟ میگی سال نو ماست. یعنی یک چیز است که ما هر سال یک روز تجلیل میکنیم، یک چیز سرکل است. الرسول صلی الله علیه و گفت که در اسلام فقط 2 اضحی است، عید الاضحی و عید الفطری، و دیگه همه چیزا حرام است. یعنی فقط 2 اجازه است سلبریشن که هر سال شوه، او از عید الاضحی و عید الفطری. آیا دیگه نوروز و نیویر ایکولش نمبر 1 کتگوری حرام شد؟ نمبر 2 دلیل. بیایم تاریخ نوروز ببینیم. نوروز شروع شده از پیگنز شروع شده. مسلمان ها شروع نکردن. پرژن امپایر شروع نکردن. این پیش از تا رومن امپایرز بود. و نوروز فقط در ایران و تاجیکستان و افغانستان نیست. اصلا بنیاد نوروز از ایجیپت شروع شده. فهمید چی میگم؟ از ایجیپت شروع شده، باز پرژن امپایر کار میکرد، حتی یگان بخش رومن امپایر می کار میکرد. و نوروز یک پیگنز کلچر بود که در این روز یک خدایشان نامشان میگفتن که با ما یک روز خوب خواهد آورد، سال خوب خواهد آورد، و اینا 7 قسم چیزا را سر میز میماندن و امید گود فورچن یا گود لک یا یک امید خوب میکردن. و چون اسلام از هر چی که دیگه از الله دیگه کسی چیز میخوایی، او خلاف عقیده الربوبیه میره. عقیده ربوبیه در بخش عقیده است، خلاف تعریف و احکامات اسلام میره. به این 3 بنیاد نمبر 1 حدیث، بنیاد نمبر 2 اسلامیک شریعه، بنیاد نمبر 3 تاریخ نوروز از کدام درک آمده، 4 بنیاد. الرسول صلی الله علیه و گفته که هر کس به اعمال او نفر در دنیا پیش میره، یعنی که از اسلام نیستن، با مو مردم در روز قیامت او بیدار خواهد شد، یعنی از قبر بیرون خواهد شد. در مو مردم، در گروپ مردم خواهد بود. من میفهمم امروز ما موضوع نوروز بسیار عادی میگیریم. چرا عادی میگیریم؟ 2 دلیل. دلیل نمبر 1 دو جشن جوش می باشه، مردم بیرون میرن، داگ میرن، مردم شراب میخورن. نمیگم هر نفر شراب میخوره، نه این نمیگم. دوم تجارا و کارپوریشنز اینا این روز زیاد سپورت کردن، همچنان دولت به خاطر فایدهشون است. مردم نو لباس میخرن، کارشان پیش میره، دکان پیش میره، مارکت پیش میره. به این بنیاد باز روز نوروز جلوبل جور میکنن، به خاطر از او پس پول جور میکنن. به این بنیاد اونا پیش بردن. لیکن در اسلام کلیرلی واضحه، ما عید داریم، در عید سلبریشن میتونی کنی، دیگر روزا تجلیل کردن هر حدها هر سال و در اسلام حرام است. امیدوارم سوالتان جواب کردیم. والله علم. خود دیگه سوال میگیریم ان شاء الله. محترم ولی مسلمانان ناول فلمونه کتلو تیریږي او څنګه کولای شي چې دوی داسې فلمونو څخه ډډه وکړي. زما ګران اکبر خوستی ورور د پرده سریز جوړوم ان شاء الله. هغه سریز وګوره، یو ویډیو وګوره ترڅو په د موضوع باندې تم پوه شئ او نور به هم پوه کړئ. ورونو دا پیج ته هم چې تاسو کولای شئ شریک کړئ، ملګری سره دعوت کړئ، دا ویډیو هم شریک کړئ. څو پورې زه غواړم ډیر کار وکړم، چون زه ډیر زیات زحمت وباسم په هر یو ویډیو باندې. تاسو معلومه زه فقط موبایل کې ویډیوګانې جوړوم. ما سره تاسو ښکار کولی شم د کامرې سیستم او ډیر زیات مایک او هر سره پراته دي، نو اقلا ما ته 1-2 کسان پکارېږي ویډیو لپاره.
زمونږ یو ویډیو وه عجیبه وخت دی، په هغه باندې ما تقریبا $1.5 مصرف کړي وو په یو ویډیو باندې. نو چون زه دونه تکلیف یې وباسم، زما به دا خواهش دا وي چې ورونه شریک کړي او خلکو سره یو ځای کړي تر څو پر دغه پیغام چې ډېر ته ورسېږي. نو ښه خبره ده، موږ په خپل زحمت او پیسې مصرفوو، نو دا ښه چې خلکو ته پیغام ورسېږي. بیا هم موږ په افغانستان کې اسلامي کال سنټر لرو. هغه کال سنټر دې لپاره دی ستاسو اجتماعي او اسلامي پوښتنې جواب کړي. نمبرونه دلته لاندې به یو ملګري ورکړي ورونو تر څو نمبر یې واخلئ، که نه زما پیج ته ورشئ او یو ځای نه به نمبر پیدا کړئ. انشاءالله زنګ وتولی شئ. علما ناست دي او ستاسو لپاره ناست دي، ستاسو هره پوښتنه وکوئ او جواب درکړي. واتساپ، ایمو، هر څه اویلیبل دي، کولی شئ زنګ ورته ووایئ، خبرې سره وکړئ. اجتماعي، سایکولوژي، سوشل کوم پوښتنې چې وي، هر رقم چې وي کولی شئ. خادي جرمني په کوم ښار کې اوسېږي؟ ورور زه په کلون ښار کې اوسېږم. څنګه میلمه کوي خو مې نه چې زه راشم انشاءالله. پلیز کال می. why should I call you bro؟ قاری وهابي دی ورور. اول د وهابي څوک دی دا خو معرفي کا. خاص سلام. دغه کانکریټ موبایل حرام دی او کنه؟ کم وروره کم دی چې دی کانټریکټ موبایل؟ ها کانټراکټ موبایل. ها کانټراکټ چې بانک نه اخلي، چې سود پکې وي حرام دی. که سود پکې نه وي، قرض الحسن وي، مشکل نه دی. کافي سخته ده پښتو لوستل چې په انګلیسي کې لولئ. ښه په یو ګروپ کې د قسمونو باندې کور اخیستل. خورونو بیا هم که تاسو کېدای شي په اروپا کې اوسېږئ، په غربي هېوادونو کې چې اوسېږئ، که چېرته اسلامک بانک وي او په اسلامک شریعه باندې کور خرڅوي د باندې مشکل نه دی. زه به هم تفصیل در کوم، لږ زر د غوږ شه. بانک دوه قسمه کور خرڅوي. ښه نمبر 1 بانک ټول کور اخلي او تا ته هغه پیسې باندې بیرته، مثال کور په $2 لک اغستی دی، تا ته بیرته $2 لک درکوي، لیکن تو ته په قسط پیسې ورکوي. 4% 5% په هغه باندې خپل سود اچوي. انټرست په انګلیش کې وایي. انټرست په مخکې ورته دلته یوزلی ویلي، چون ډېر زیات انټرسټینګ شو نو خلکو ته انټرست ویلي. نو دغه انټرست سیستم صرف په اسلام کې حرام نه دی، حتی په یهودیت کې، په نصرانیت کې، همچنان په نور مذهبونو کې هم حرام دی. نو اوس اسلام څه شوی چې دا په قسط اچوي نو هغه حرام شو. او په دې پوه شو چې په اوله کې بانک ډېر خوږې خبرې کوي، په اخره کې بیا سړی ژوند تېروي. اوس اسلامک بانک چې شي، اسلامک بانک چې تاسو سره وي نو هغه هم چن حلال دی. کولی شئ فکر کوم چې ترکانو بعض اسلام بانکونه په هغه کې شته دی. ما خپل لیدلي دي، زه تاییدولی نه شم. زه باید لاړ شم سره کښېنم. په کلون، فرانکفورټ او برلین کې دوی برانچونه لري. دوی څه شی کوي؟ دوی مکمل کور اخلي. مثال $2 کور دی واغستو، تا ته دا کور موږ اخیستی دی، موږ یې $2.20 خرڅو. که غواړې وخلاصې، که نه ستا خپل خبره ده. نو بیا خوبي څه ده چې هغه $2.20 تا واغستو، یا مثال ته 50,000 ورکړل، ته دې کور کې سیول پارټنر شوې، یعنې ته هم چند پکې شریکوان شوې. سمه ده؟ ته دې کور شریکوان یې. نو بیا هغه بانک نمبر 1 تا د کور نه وباسلی نه شي. که چې د کمرشل بانک وي، یعنې نن مسلم بانک وي، هغه تا د کور نه ویستی شي. په هر وخت کې تازه د کور نه ویستی، ځکه تا کور ستا خپل نه دی، یا لیلام کوی شي. که پیسې د ورنه کړې، تا باندې انټرست زیاتوی شي. لیکن اسلامک بانک کې ته یو پارټنرشپ لري. دویم چې کوم پیسې په تا باندې قرض الحسن دي، ته کولی شي په هر وخت کې تا باندې پیسې نه زیاتېږي. که یو میاشت کې د ورنه کړې، 2 میاشتې ورنه، 3 میاشتې تا باندې پیسې نه زیاتېږي. په هغه بنیاد ښه دی. او کنونشنل په سود بنیاد باندې کورونه مه اخلئ. انشاءالله کوشش کوئ چې حوصله وکوئ. خیر دی، پوهېږم ژوند به سخته وي بغیر د کور نه، خو بیا هم حوصله وکوئ. ورور که څوک سهار لمونځ نه کوي، هغه ته د خدای پاک هدایت وکړي. سهار لمونځ خو ډېر اهم دی، وکوئ. ټول موږ ته، ما ته شخصا، تاسو ټول د خدای پاک حکمت راکړي چې موږ خپل سهار لمونځونه په وخت سره وکړو. که احیانا لمونځ نه قضا شو، چې کوم وخت یې پاڅېدی همغه وخت یې لمونځ وکوه، څه مشکل نه دی. خو دا به همیشه نه کوې که نه، کله د نه پاتې شو. ښه ایمایل مختار ورور تاسو چې قاري وهابي دی، نو عبدالوهاب خو د الله سبحانه تعالی نوم دی. که ته وایې چې موږ زه وهابي یم، دا خو بده خبره نه. لیکن زما منهج وهابي نه دی. ښه یعنې منهج زغه نه استعمالوم. نن دا کې یو عالم دی واشانو د لاس شهید شو، تاسو کوم پیغام وړاندې کړئ؟ ورور خدای پاک دی چې کوم کس شهید شوی هغه ته جنت الفردوس ورکړي، او چا چې دا کار کړی هغه د خدای پاک هدایت ته وکړي. که هدایت ته نه کېږي، یا مثال الله سبحانه تعالی هغوی د هدایت لایق نه ګڼي، بیا د تباه کړي، تر څو پورې زمونږ علما، زمونږ وروڼه، زمونږ خویندې د دې ظالمانو د لاسه بچ شي. روز ما پوښتنه ده چې که چېرته اروپا کې یو انسان یو دکان کې کار کوي او هلته حرام شیان خرڅوي لکه شراب او داسې نور،
که د باره کې معلومات راکړي. ښه ډېر ښه ورور. زه ګوره ما تاسو مخکې ویلې ما ته حسیب الله ورور چې ماشاءالله ډېر نږدې دوست دی او څنګ کې اوس زموږ سپورټر دی اسلامي کال سنټر کې. هغه ما د مشوره کړې چې د اکثر د اروپایي مشکلاتو باندې به زه ویډیو جوړه کړم. نو زه انشاءالله پلان مې دی خو ستاسو سوال به جواب کړم. ورور مثال ته په رستورانټ کار کوي هلته شراب هم خرڅېږي او خنزیر غوښه هم خرڅېږي. تا ته کار کول حرام دي که حلال دي؟ تا ته کار کول حرام دي. هغه ځکه چې هغه خنزیر باندې کوم ګټه راځي هغه نه ته پیسې اخلي. نو چې کله الله په اسلام کې خنزیر خرڅول یا د هغوی ګټه اخیستل یا هغوی سره کار کول یا شراب و هر هغه شی چې حرام دی چې د هر بخش ته کار کوي هغه تا ته حرام دی. کوشش کوئ چې حلال کم نه کار وکړي تر څو به ستا دنیا او آخرت ښه وي ورور. زه پوهېږم مشکلات به وي تا ته خو خدای به یې اسانه کړي. زما دعا سره ده. خو په ایران کې ډېر مسافر پاسپورتونه نه لري او 15 ورځې کې هم ډېر احتمال دومره کې کولی کېږي چې موږ سره مسافران کې شي. ښه لږ ورور ودرېږي زه باید دروازه خلاصه کړم. ورور په لاین کې اوسېږي. ښه ورونو بخی باید دروازه مې خلاص کړې وای. د ایران په سوال باندې پوه نه شوم چې سوال څه و خو انشاءالله مخکې به ځو. السلام علیکم قاري صاحب. وعلیکم السلام ورحمت الله. ډېره مننه. روژه روانه ده او موږ هېواد کې د خاورو کرور نه پوهېږم میا ګل صافی ورور په کوم ملک کې خو زما پلان دی چې په اروپا کې باید بعضې کارونه وکړو تر څو پورې چې زموږ روژه هم ښه تېره شي او خپل افغانان سره هم کومکونه وکړو. د افغانستان کې د جهاد فرض دی او که نه ورور جهاد په هر مسلمان باندې په هر ځای کې فرض دی صرف افغانستان کې نه. دا فقط د میډیا خبرې زموږ غوږ کې اچولې دي چې افغانستان کې جهاد دی فرض دی او که نه دی. جهاد په هر مسلمان باندې په هر ځای کې فرض دی صرف افغانستان کې نه. خو اوس جهاد کوم جهاد فرض دی کوم یو باید ته وکړي په حالت کې هغه باید ته نږدې علماو سره کښېني او هغوی نه مشوره واخلي چې زه باید څه رقم جد و جهاد وکړم. هغوی به درته مشوره درکړي. یوسف صاحب ما مخکې انا لله و انا راجعون ومې ویلې چې ورور خدای پاک دغه د جنتونو ورکړي. زه خاص معلومات نه لرم. زما ملګري په ننګرهار کې شته دی. زه به تماس ونیسم او احوال به واخلم چې په هغه ځای کې څه قصه شوې ده. خو زموږ دعاګانې استاد سره شته دی چې هر څوک مړ شوی دی بې ګناه خدای پاک د جنت الفردوس ورکړي. ښه بل ورور دا جواب د خان زازی ورور د سوال مخکې ما جواب کړی دی کولی شي چې دوباره همغه جواب وګورئ. ورور ما شکر الله ابراهیمي ورور ما ویل زه په کلون ښار کې اوسېږم که ډوډۍ راته کوې نو را به شم انشاءالله. ورور زموږ ډېر ملګري چې د سهار لمونځ ښه قضا کوي. ورور سهار لمونځ نه قضا کوي. رسول سلام فرمایلي تاسو چې ته سهار لمونځ سقط دی هغه باندې پوه شئ تاسو په مثال 4 باندې راشئ. بل حدیث رسول الله سلام دی که چې څوک فقط د فرض نه سنتو په اجر باندې پوهېده چې سهار لمونځ فرض کې څومره اجر دی نو چا به قضا کړی نو ډېر زیات اجر پکې دی. دنیا چې دواړه سره یو ځای کې او هر څه پکې منځ کې د هغه د سنت نه یعنې څنګه د سهار لمونځ د زما فکر بل ځای کې وبخه د سهار لمونځ د اجر دومره دی چې څومره د دنیا څه چې پکې دي او هر سره یو ځای کې نو د سهار لمونځ صرف فرض و اجر نشي پوره کولی دومره مهم دی او الله سبحانه تعالی خوښوي. تاسو سهار لمونځ ډېر اهم دی. سهار لمونځ مه قضا کوئ ورونو ځکه چې لمونځ د قضا کو خپل سهار کې نو بیا د نه بقیه څه شی دی او انتخابومه چې کوم لمونځ تا ته ښه دی همغه به وکړو. مثال خلک ماسپښین مازدیګر لمونځ کوي نو بقیه لمونځونه دې پاتې وي. دا صحیح کار نه دی ورورو ځکه اول اعمالو پوښتنه چې په آخرت کې به کېږي په قبر کې به ستا لمونځ باره کې وي. عیسویان سره ډوډۍ خوړل څنګه دي؟ یعنې ستا که ته یو رسټورانټ کې سره ناست څه مشکل نه دی. که هغوی خپل ډوډۍ خوري ستا خپل حلال ډوډۍ خوري څه مشکل نه دی. خورون پښتنې ډېر زیات دي نه پوهېږم چې کوم یو زر راواخلم زه به لاندې راشم او ماشاءالله کافي ډېر پښتانه دي فکر نه کوم زه ټول ته ورسېږم. ښه هاو کن آی میټ یو ورور زه خو اوس فلحال په جرمني کې یم نه پوهېږم ته ما سره کوم ځای کې وګورئ. د حجاب باره کې پښتانه د ورور زه ویډیو لرم په حجاب باره کې هغه وګورئ انشاءالله تاسو به جواب درشي. ورور د کار سبب کې لمونځ قضا کېږي کار دې پرېږده او لمونځ مه قضا کوه. دا ډېر مهم دی که چې ته مثال یو ځای کې ته اوس مازدیګر وځې
مثلا ته مازدیګر وځې او ته وایې چې ماښام مونځ مانه کیدای شي قضا شي او یا باران دی بل مسله ده، نو کولی شي ماښام مونځ کور کې وکړې، مازدیګر سره وځې بیا بیرون وځې، هغه نه بغیر نو مونځ مه قضا کوي. سمه ده. که د ایران مسافر پاسپورتونه که لري د 15 ورځو کې امکان نه لري چې د افغانستان ته ولېږم لمونځ مسافرانه کېږي، ورو د پاسپورت سره 15 کې نه راځي ته مسافرانه مونځ کې دا څنګه؟ ورو دا پوښتنه نزدې او عالم سره وکوئ څو جا صحیح جواب درکړي. صحیح دی. فکر کوم چې زه به خدای پاماني تاسو نه واخلم بهتره به وي، ځکه سوالونه ډېر زیات دي. ورونو چې کم سوال څوک لري کولی شي چې اسلامیک سنټر زموږ تماس ونیسئ. اسلامیک سنټر شمارې دلته شریک شوي دي، ویاخلئ په همدې کمنټ کې دي، زه به ټیګ هم کوم انشاءالله. یو موضوع غواړم تاسو سره شریک کوم، زه به دا ټیګ کوم دغه اسلامیک سنټر دغه دلته مې پیک کړې ده. تاسو کولی شئ چې دغه شمارې واخلئ، واتساپ شماره ده، اتصالات شماره واتساپ ده، وبخښئ د MTN شماره. تماس سره ونیسئ. زموږ سهار 8 بجو د ماسپښین 5 بجو 4 بجو پر استاد ناست دی، هره پوښتنه چې لرئ پوښتنه دې کولی شئ. یو موضوع زه چې په دولس کې کار کوم دا اوس ما ته ورور میسج وکړي د UK نه چې تاسو په دې پوه شئ چې زه پوهېږم په سیریا کې بد حالات دی، په فلسطین کې بد حالات دی، په میانمار کې مسلمانان باندې بد حالات دی، په هر ځینو کې بد حالات شته دی، لیکن افغانستان کې کوم ښه حالات نشته دی. په دې باید موږ ټول پوه شو. خو په دې کې د غم ځای دا دی چې افغانان په افغانستان په حالت باندې شرمیږي چې په میډیا باندې دا بحث وکړي، فیسبوک باندې بحث وکړي، په مسجدونو کې بحث وکړي او کینی او خلکو نه ډونیشن راواخلي. زموږ چې کوم پبلک فیګرز دي که فیسبوک کې څوک دي او ماشاءالله ښه فالوورز لري، هغه داسې نه کوي چې یو پروګرام یو فنډ رایزنګ وکړي، د افغانستان د کونډو یتیمانو سره کومک وکړي، هغه خلک چې خپل پرون لاس ورکړي او شهیدان شوي هغوی سره کومک وکړي. نو زما په نظر باندې زه شخصا غواړم په دې کې کار وکړم چې مختلف ارګانونو سره چې اسلامیک چیریټي دي، مثال اسلامیک چیریټي په جرمني کې ده، په فرانس کې ده، په UK کې زما خبر روانې دي. انشاءالله که الله وغوښتي په اپریل کې به زه UK ته هم لاړ شم دې موضوع دپاره او یو څه نور موضوعګانو دپاره هم چنان چې د دوی دغه نظریه موږ افغانستان ته هم راتاو کړو چې افغانستان کې موږ تقریبا 2 میلیون ماشومان په سړک باندې په کار لرو، کونډې لرو بېشماره، یتیمان لرو، ډېر خدمت ته ضرورت دی. نو چون زما به ټول وروڼو دا خواهش وي چې په خپل فیسبوکونو کې یو اجتماع جوړه کړي، هغه ځوانان چې افغانستان ته اروپا ته راغلي دي. افغانستان واحد ملک دی چې د هغوی ډېر نفوس بیرون د افغانستان نه دی، نو دوی ټول به سره یوځای شي، همیشه لپاره د میاشتې پیسې راټولې کړي یا مثال نور کوم پلانونه جوړ کړي تر څو پورې چې افغانستان کې غریب و غربت سره کومک وشي، تر څو پورې هغوی سره نیک اعمال یو چې خندا سره مخ ته راشي. موږ تاسو لپاره کیدای شي $50 یا $100 هیڅ هم نه وي، لیکن که تاسو کوشش وکوئ $50 یو اضافه ځای کې مصرف نه کړئ، یو کونډې یتیم ته ورکړئ، نو هغه به ستاسو دنیا او د آخرت دپاره دعا وکړي. نو زما همدغه پلان دی چې زه کینم مختلف اسلامي ارګانونو سره او دوی چې کوم کومک سیریا سره کوي، فلسطین سره کوي، ایجپت سره کوي، لبنان سره کوي، یمن سره کوي، افغانستان هم په دې حالت کې دی. نو باید دوی افغانستان سره هم کومکونه وکړي تر څو پورې زمونږ هغه زجر لیدونکی قوم لږ راحت ورځ وګوري. نو زما ټول وروڼو افغانان دا خواهش دی د کې هېڅ شرم نشته دی چې خپل د ملک حالت خلکو ته بیان کوي او د خلکو کومک وغواړي تر څو پورې چې په افغانستان کې یو څه کومک یتیمانو کونډو سره وشي، دا به ستا دنیا او آخرت ته ګټه ورسوي. زمونږ اسلامیک سنټر اجتماعي دا نهاد چې کوم موږ جوړ کړی دی، زمونږ دا پروجیکټ هم چن راځي ان شاء الله تعالی چې ډېر ژر به موږ لانچ کوو چې موږ د سنټر کې یو خو زمونږ کال سنټر دی چې خلکو ته کوم پوښتنې لري هغه جواب وته، اسلامي پوښتنې، اجتماعي کوم پوښتنې وي، عالم ناست دی همدی هم کار دی چې هلته پوښتنې جواب کړي. دویم چې کوم موږ پروجیکټ لانچ کوو هغه پروجیکټ دی چې موږ به یو ماشوم یو یتیم په واسطو به ناخلو، حق چې څوک حقدار وي هغه ماشوم مکتب مصارفات د لباس که کوم جب خرچه هغه به ټول زمونږ سنټر ورکوي او تر څو پورې د هغه ماشوم آینده جوړه شي. نو زمونږ دا پروجیکټ هم لانچ کیږي، که څوک غواړي دغه ماشومان سپورټ کړي کولی شي ماته شخصا د فیسبوک کې میسج وکړي، زه به ورسره بیا تماس ونیسم او کولی شي مخکې لاړ شو. زموږ ویبسایټ تیارېږي، ویبسایټ دا پروجیکټ موږ ډېر واضح بیان کوو. که څوک غواړي سنټر سپورټر شي کولی شي بیا هم سپورټ کړي تر څو پر دې کې هم تاسو اجر کولی شئ.
اجر اغستی شئ که اعتبار هم نه کیږي په نور سنټرونو باندې انشاءالله زموږ سنټر پوره معلومات چې کله موږ ته څوک سپورټ راکوي کوم شي دپاره موږ پوره معلومات بیرته ورته ورکوو هره میاشت کې ورته اپډیټ ورکوو چې دې میاشت کې موږ څه شی کړي دي او انشاءالله زموږ کارونه به د الله سبحانه تعالی مدد سره هم خلکو ته او هم الله سبحانه تعالی واضح وي چې موږ کوم کارونه کوو په افغانستان کې خصوصا سنټرز موږ څه شی کوي خبرونه څه شی نور څه شی وي ما سره شریک کړي که نه وي انشاءالله زه بیا تاسو نه د باني واخلم تکراروم که څوک هم غواړي یو یتیم سپورټ کړي کولی شي ما سره دې پیج ته میسج وکړي انشاءالله موږ جواب ورته ورکړو که څوک غواړي بیا هم سنټر سپورټ کړي کولی شي انشاءالله هره میاشت کې اقلا $50 باید د میاشتې ورکړي تر څو پورې زموږ سنټر مصارفات کور شي بل بغیر د نه خپل منځو کې سره ټول شي هره میاشت یو څه شی راټول کړئ تر څو پورې وکولی شي چې په افغانستان کې یتیمانو کورونو سره کومک کوئ اورونه بخښنه غواړم چې کوم رومانو کړی شي پښتنې جواب کومه هغه یو خو دا چې کمنټونه زیات دي زه نشو کوم ټول ته ورسېږم انشاءالله خیر که څوک ماته شخصي رحمت الله نور شخصي پیج ته میسج وکوئ انشاءالله ته به زه په اسانه جواب کوم په دې پیج کې زه به هر یو ته جواب ونه کړی شم ځکه زما لاس ژوبل دی او ماته به سختۍ ټول ته جواب ورکړم جزاک الله خیره واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته